ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرضه زده کړه د اسلام لو فرضه نور کړه د تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. خالد جانه مخکې د دې نه چې راشو د خپلو اوریدونکو او مینوالو پیغامونه واورو، زه به د هلمندیانو نه مننه وکړم ځکه تاسو ته معلوم دی چې په دې اونۍ کې ما هلمند ته سفر کړی و. هلمند، ویاړلی هلمند، لرغونی هلمند که له یوې مخې له پیړیو راهیسې تاریخي ویاړونه په خپل غیږ کې ساتلي، له بله پلوه یې په خپل دین او کلتور باندې مین، با احساسه، زړور، میلمهپال او مینهناک خلک هم روزلی دي. بې له شکه چې هلمند د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو 3 لسیزو کې د جنګ جګړو له کبله ډیر زیان لیدلی، دا ټول د خپل دین نه د دفاع په خاطر. هر ورځ هلته د مرګ او شهادت نعرې اوریدل کیږي، هر ورځ هلته د مرګ او شهادت نعرې اوریدل کیږي چې ماشومان د خپل پلار او بابا جان راتلو لپاره په دروازه کې په خړو مخونو د انتظار شیبې تیروي. همدارنګه مور او پلار د خپل نازنین بچی د راتلو لارې څاري، خویندې ګوري چې کله به د ګران ورور په لیدلو د خپل غم خویندې ګوري چې کله به د خپل ګران د لیدلو باندې خپل غم په خوشحالي بدل کړي. همدارنګه غم ځپلې خویندې د فراق په ژوند کې د غم شیبې تیروي چې کله به خاوند د هغې له سر نه د غم دوړې او خاورې وڅنډي. اما دا ټول نه پوهیږي چې هغه په دین او اسلام مین ځوان د اسلام د دښمنانو او وحشیانو لخوا په وینو لمبول شوی. بیا هم که څوک لرغوني هلمند ته سفر وکړي او هلته د دې ولایت د خلکو مینه، اخلاص، میلمهپالنه، له دیني عالمانو سره مینه، په خپل منځ کې اتفاق او ورورولي او د دوی په څیرو کې د مینې څرکونه وګوري، نو د جنگ او د جګړې تصویرونه به یې د سولې او آبادي په انځور بدل شي. زه نه پوهیږم چې د لرغوني او ویاړلي هلمند د مجاهد او غیرتي ولس د مینې او اخلاص نه څنګه او په کومو ټکو او په کومه ژبه مننه وکړم. د هغو مبتکرو با احساسه او مینهناکه علماو نه چې د هغوی په مخونو کې د مینې او د نور شعلې ځلانده چې په خپلو مبارکو قدمونو یې په تګ او راتګ کې زموږ بدرګه وکړه او د هغوی مینې د هلمند فضا نیولې وه. همدارنګه د هغو مخورو مشرانو نه او په دین مینو ځوانانو نه چې په خپلو مبارکو سترګو یې زموږ لاره څارله او د هغو په ګډون زموږ مجلسونه او زموږ سفرونه ښایسته ول. او د هغو تنکیو ماشومانو مینه څنګه وستایم چې هغوی به زموږ د ناستې او ولاړې ځای په خپلو نازکو او نازنینو سترګو څاره او د ډیرې مینې نه به یې منډې وهلې. نو په پای کې د هغوی د مننې لپاره څه نه لرم، دا به ووایم چې همدا اوس به خپلو سترګو نه خپل میکرافون او مایک تر څنګ څو اوښکې تویې کړم
او هغوی لپاره به د الله نه د دنیا او آخرت عزت او سرلوړي وغواړم او د هغوی مینه به په هغه ګل سره چې همدا اوس زما په لاس کې دی ماته کړم او دا به ووایم چې ګله تش دې بویه وم چې مړاوی نه شي په ورورو دې ښکله وم چې مړاوی نه شي ستا په پاڼو کې د یار د مخ تصویر شته پرې څو اوښکې تویه وم چې مړاوی نه شي د هجران سپېره بادونه را سره شته لکه خیال دې زنګه وم چې مړاوی نه شي په مننې ستاسې نوې حاضرې شوې د غلیل بیا راغونه د غلیل بیا راغونه ای هلمند او کندهاره چې په وینو کې لطفت شوې چې په وینو کې لطفت شوې ای هلمند او کندهاره چې په وینو کې لطفت شوې چې په وینو کې لطفت شوې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او مینه ومنئ. رابه شو اوس به ستاسو پیغامونه واورو. لومړنی پیغام به واورو چې څوک او د کوم ځای نه یې پریښی دی. السلام علیکم رحمت الله د لښکرګاه اوسېدونکی ستاسو سره پلوی چې یم غوښتل مې د مولوي صاحب څخه پوښتنه وکړم چې د یو مسلمان ډاکټر د یو کافر ډاکټر چې هغه البته ښځه وي د هغه سره په لاس رغبت کولو حکم څه دی او د دې څومره د ګناه اندازه ده؟ رحمت الله جانه په دې هیله چې ما او تاسو سره په لښکرګاه کې لیدلي هم وي. نن ورځ موږ او تاسو پوهیږو چې هغه کفار یا وحشیان چې په دې وطن باندې یرغل کړی دی دا ټول د انسان او د اسلامیت دښمنان دي. باید مسلمانان تل لپاره په خپل زړه کې د دوی کرکه او د دوی نفرت وساتي او تل لپاره دا کوشش وکړي چې دوی سره نفرت او کرکه وکړي دا نه چې هغو سره روغبړ وکړي. بل پیغام واورو. الو مولوي السلام علیکم نور رحمان د جلال آباد څخه ما یو پیغام د مولوي صاحب یو سړی که غسل او اودس کوي د اوبه چې سړی مولوي ته ورواچي دا ساتي که یو ګلدارۍ کې ولېږي نو د غسل او اودس کي که نه کېږي وسره. ډیره مننه نور رحمان وروره ستاسو د پیغام نه هم. فقه معاصر دا لیکلی دي که په یو تشناب کې یا په حمام کې زموږ یو مسلمان ورور غسل کوي یا لامبي ځینې قطرات د اوبو هغه لوښي ته چې دی ځان ته په هغه کې اوبه راخیستې دي پرې وځي هغه اوبه په دې باندې نه نجسه کیږي او نه مستعمله ګرځي د دې اودس پې هم کیږي او غسلې پې هم کیږي. بل پیغام واورو. الو السلام علیکم مولوي صاحب مسیمه خبرې کوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د جهر څخه. مولوي صاحب یو پوښتنه مې هم ده په وینه باندې ورځ ماتېږي که نه او یو غوښتنه مې له تاسو هغه ده چې د ژوند لار خپرونه کې ستاسو یو وخت د محمد سلم سیرت النبي تلاوت کوو ډېر په ژړونه وه سره کوم ځان نشر کړي. انشاءالله هغه خپرونې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه وې د ژوند په لاره کې د ژوند لار په خپرونه کې ما ثبت کړي دي انشاءالله هغه به تاسو هم واورئ. او وینه ناقص پاره د اودس ده یعنې په وینه باندې اودس ماتیږي دا په هغه صورت کې چې وینه د خپل اصلي ځای نه سیلان وکړي او روانه شي. ستاسو لاس زخم شه وینه هلته ښکاره شوه خو د خپل د ځای نه هغې وینې حرکت نه دی کړی روانه شوې نه ده په دې باندې اودس نه ماتیږي. اما که وینه ښکاره شوه او هغې د خپل ځای نه حرکت وکړه لکه څنګه چې زموږ فقها لیکي الی موضوع یلحقه حکم التطهیر چې د ځای نه روانه شوه نو هلته دا وینه ناقص پاره د اودس ده اودس پې ماتیږي. بل پیغام واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتې. ګران مولوي صاحب زه د محیطات هلمند ولایت څخه ستاسو سره اړیکه یم. زه ستاسو سره څو پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې پر اودس څخه وروسته دعا کول لاسونه پورته کول دا خو بدعت نه وي او بل د اذان څخه وروسته دعا کول او لاسونه پورته کول دا خو بدعت نه وي او بل پوښتنه مې دا چې کله چې لمونځ وشي ملا د ښه راواړي مخ راواړي او ټوله دعا کوي دا خو بدعت نه وي. خدای سمندار پوښتنې مننه ډیره مننه ستاسو د پیغام نه. په دې مسایلو باندې په نورو خپرونو کې هم څو وار زه غږېدلی یم هغه حوالې به اوس ټولې بیا زه نه تکراروم. په دې کې شک نشته چې دعا د عبادت مغز دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خو د دعا لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانګړي ځایونه ټاکلی دي
د اوداسه کې بهترینه دعا دا ده چې دا کلمه سړی وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت علی کل شیء قدیر. یا دویمه د شهادت کلمه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما دا نشته چې ته اودس وکړې او لاسونه پورته کړې او دعا وکړې، دا بدعت دی. همدارنګه د اذان نه وروسته دعا شته. هغه څوک چې د اذان نه وروسته تل لپاره دعا کوي، زموږ محدثینو دا لیکلي دي چې الله رب العزت به د هغه آخره خاتمه په ایمان باندې تماموي. همدارنګه د مانځه نه وروسته دعا، البته د فرض مانځه نه وروسته چې ګڼ حوالې ما په دې باندې ورکړي دي، بیا یې نه تکراروم. شته دی چې د فرض مانځه نه وروسته هم سړی دعا وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د عادت دا هم و. اما د سنتو نه وروسته مخ راګرځول په طریقه د التزام باندې چې هغه دعا کوي او خلک آمین وایي، هغه دعا کوي او مقتدیان آمین وایي، دې ته زموږ علماو بدعت وي، لکه څنګه چې اله سنن دا په صراحت سره لیکلي. اما که کله کیږي او که کله نه کیږي چې التزام پکې نه وي، بیا په دې کې باک نشته دی. بل پیغام به واورو. زه اشرف د اصفهان ولایت د لوی مانځه څخه مولوي صاحب سره په تماس کې یم. زما پوښتنه دا ده چې جهاد خو په دوه قسمه دی، یو جهاد دی فرض کفایه دی، یو جهاد دی فرض عین دی، او د پنځه جنایي چې دا هم فرض عین دی. یعنې زما مطلب په دې ده چې د فرض جهاد ولې په دې پنځه جنایي کې نه دی شامل شوی چې کړه وبینه. زه خو والا که پوه شویم په دې باندې فرض کفایي و فرض عین باندې پوه شوم، اما ستاسو په هدف باندې پوه نه شوم. نو دا ستا پیغام ما ځکه خپور که چې تر څو یې خپله واورې بیا په واضح ټکو کې راته ووایې، انشاءالله هغه به بیا زه تا ته خور کړم. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. زه چې محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه یو پوښتنه اجملي شاهد ته کوم چې حضرت نبي علیه السلام په پښتو خبرې کړې دي که نه دي کړې، او بله پوښتنه څخه کوم چې خالد بن ولید په قوم څوک و؟ والسلام. دا به هغه تل امامات وي چې تل لپاره په پروموشنونو کې د دې آواز خپرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړي خبرې په پښتو باندې، او ما ته خو چې څونه علمیت زه لرم معلومات ما ته دی نه دي کړي. نو قم سره صفاتي حضرت خالد د اسلام یو ستوری و چې د کفارو په مقابل کې هغه تل لپاره مبارزه کوله. د عربو نه و ځانګړی قوم به ما ته معلوم نه، خو بیا هم که کومه قوم د ستا خوښي زه به وایم چې په قوم دی. لنډې دمې ته به راشو، بیا به نور پیغامونه واورو. عرب وطن بے زمان، عرب وطن بے زمان، خالص پخاد مدینے کے بیا مسکن بے زمان، عرب وطن بے زمان، یوی پروزہ کی مقیم دا پاک سردار، عرب وطن بے زمان. قدرمن اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او مینه ومنئ. که تاسو غواړئ چې خپل پیغامونه رښتینې مومن خپرونې ته پرېږدئ، نو لومړی په خپل ټلیفونونو کې 456 شمېره ډایل کړئ. د هغه نه وروسته 26 یو 40 او د خپل غږیز پیغام موږ ته پرېږدئ، هغه به موږ درته نشر کړو. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله. مولوي صاحب محترم، پوښتنه مې دا ده چې زکات بیا څومره جمعه جوړېدی شي که نه؟ نه ګرانه وروره، د زکات په پیسو باندې تعمیر د مسجد نشي کېدلی. زموږ فقهاو په دا لیکلي دي په صراحت باندې. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حفیظ محب الله د کندهار خبرې کوم. مولوي صاحب زما دوې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې امام صاحب په د ماښام لمونځ 40 کاله د ماښام په اوداسه د سهار لمونځ 40 کاله کړي دي که یا؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده خدای پاک څوک په خوب کې ویني چې نه ویني. ما لیدلی دي خلک وایي یا داسې نه دي. مننه حافظ صاحب محترم د ستاسو د پیغام نه. هغه چا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو کې کتابونه لیکلي دي، هغو دا هم لیکلي چې امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله یا 20 کاله د سهار مونځ د ماسخوتن په اوداسه باندې کړی دی. دا مطلب نه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ماسخوتن مونځ لکه اوس چې 8 بجې یا 9 بجې کېږي او داسې کړی دی او په هغه باندې د سهار مونځ کړی. د امام ابو حنیفه رحمه الله دا عادت مبارکه و چې هغه به آخره حصه د شپې کې اوچتېده، تهجد به یې کول او د ماسخوتن مونځ به یې کوه. نو په هغه اوداسه باندې به امام ابو حنیفه رحمه الله د سهار مونځ هم کوه. هغه ټول اولیاء الله و. که تاسو د هغو فقاهت، د هغو زهد، د هغو تقوا ته وګورئ، په دې کې هم زه شک نه لرم چې هغه به 40 کاله د ماسخوتن د سهار مونځ د ماسخوتن په اوداسه باندې کړی وي. دویمه پوښتنه چې د الله رب العزت لیدل په خوب کې، د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د الله رب العزت لیدل او د هغه زیارت دا ممکن دی.
په دې کې شک نشته دی. همدارنګه د الله رب العزت لیدل په خوب کې زمونږ د سلفو علماو نه په کثرت سره ثابت دي. د الله رب العزت لیدل په خوب کې زمونږ د سلفو علماو نه په کثرت سره ثابت دي، لکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله تقریبا 100 وارې یا 100 وارې الله رب العزت په خوب کې لیدلی دی چې په دې کې څوک شک هم نشي کولی. همدارنګه تاسو شرع عقاید 115 صفحه وګورئ، زه به هغه عربي عبارات بیا درته وایم، حاصل به درته وایم. هغه لیکلي دي شرع عقاید په 115 صفحه کې چې د الله رب العزت لیدل په سترګو سره دا جائز دي په عقل کې. څه مطلب؟ چې عقل کله ځان خالی کړي د نورو نه، نو هغه حکم په امتناع د لیدلو د الله سره نه کوي، او تر څو چې دلیل په خلاف باندې قائم نه وي نو په دې کې موږ شک نه لرو چې الله رب العزت لیدلی شي. همدارنګه شرح د فقه اکبر په 123 صفحه کې لیکي چې د ائمو د اهل سنت او جماعت په دې د اهل سنت والجماعت په دې باندې اجتماع ده چې د الله رب العزت لیدل په سترګو باندې په دنیا او په آخرت کې عقلا دا ممکن دي. عقلا په دې باندې ممکن دي، اما په دې کې بیا اختلاف کړی چې د الله رب العزت لیدل په دنیا کې شرعا دا جائز دي که نه دي. نو ډېر علماو دا ثابت کړي دي او اکثر علما دا نفل کړي دي، اما د الله رب العزت لیدل په خوب کې دا جائز دي، د سلفونه دا ثابت دي، خو لکه من غیر کیفیت و جهت و هیئت. د شرع عقاید عبارت به درته ووایم: ورؤیة الله تعالی بالبصرة جائزة في العقل بمعنى ان العقل اذا خلى ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك مع ان الاصل عدمه، وهذا القدر ضروري، فمن أدعى الامتناع فعليه البيان. وقد استدل أهل الحق على الإمكان الرؤية بوجهين، عقلي وسمعي، وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف. د شرح فقه اکبر عبارت ته غوږ شئ: اجماع الأئمة من أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله تعالى بعين البصرة جائزة في الدنيا والآخرة عقلا، واختلفوا في جوازها في الدنيا شرعا، فأثبتها أكثرون ونفاها آخرون، ومنها رؤية الله تعالى سبحانه في المنام، فالأكثرون على جوازها من غير كيفية وجهة وهيئة. بالپیغام بور. السلام علیکم. زه قدرت الله د پکتیا ولایت نه تاسو ته پیغام درېږدم. ګرانه مولوي صاحب ته او د لکوجیا ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وي. ګرانه مولوي صاحب، زه یو دوه پوښتنه لرم. اولنۍ پوښتنه زما دا ده چې ازنګۍ کې سړی ساه شي یا وټوخېږي، د دې ساه شته نه څه خلي شوې ده. دویمه پوښتنه په دې ډول ده چې کوم مور و پلار دې موفق شي او خوب کې ورته راشي او هغه خوب کې چې شیطان یې نیسي که نه، مثلا یا مړۍ وخوري یا بل شی ورکړي، د دې په اړه څه معلومات راکړئ نو ډېره مهرباني به مې وي. ستاسو به هم ډېره مهرباني وي. ستاسو نه مننه کوم چې موږ ته پیغام پرېښود. اذان که غلط شي د هغه اعاده شته، اما په محض ټوخېدلو سره په هغه کې د هغې اعاده نشته دی. او مور و پلار چې په خوب کې لینئ نو تل لپاره د هغو په حق کې تاسو دعاګانې کوئ، د هغو لپاره د خپل رب نه د مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړئ، او دا چې څه شی ویشي څه شی راوړي دې لپاره کوم حقیقت نشته په شریعت کې، یا کوم اصل نشته دی. بل پیغام اور. السلام علیکم. د کوجا راډیو ټولو کارکوونکو ته، محترم اورېدونکو ته سلامونه وعلیکم او پیغام درېږدم. رښتینې مؤمن خپرونې ته الدین مولوي صاحب څخه پوښتنه ده چې په لمانځه کې سړي باندې کله شیخ او البته لازمي هغه 12 ځایونه دي. زه به کم ځای درته وایم، خو په ترک د واجب، همدارنګه په تقدیم او په تاخیر باندې ډېر ځایونه دي. 12 ځایونه دي. زموږ علماو حتی 18 بیان کړي دي. د ژوند لار خپرونې تعقیبوئ، انشاءالله په هغه کې ما ست کړي، بیا به یې واورئ. اخرینی پیغام به واورو. السلام علیکم. زه محمود شفیق له کندهار څخه حاجي مولوي صاحب ته پیغام پرې ایښی دي. زما 3 پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې سجده ډول ده. بل کله چې یو څوک مړ شي نو د هغه کور چې یا په کمبله یا په هغه عالقي چې مړ یې پروت نو بیا چې هغه د کور ووځي د کوره وباسي نو 3 ورځې هغه غالي هوار وي او بیا ملا راولي او دا غالي په کور نه کي. په دې مطلب چې د غم کمبله زموږ د کوره په کور نه کي د اسلام د نظره جواز لري او که یا د بدعات او شرکیات. او بله پوښتنه مې دا ده چې د مړي د کوره باسي بیا نو د کور په دروازه کې 3 وارې ښکته کړي، بیا تر هغه ځای چې ته وکړې بیا ښکته کړي، بیا ښکته وکړې. دا د اسلام د نظره جواز لري او که یا او دلته چې دي زموږ پام دی نو بیا دلته لاندې زموږ د څنګ جخانین دي نو زموږ پام شاته ټرای دي. په هغه کې خلک د کمپیوټران لري نو هغه د زوره په زوره غزلې او داسې سازونه نور
مشتري سلام بخير لو ما ورثت دي هم جماعة منطقة نفسها نظر كل شيء ده اللي مستوى وده سلامي ما المنطقة بكم نقطان ندري دكتور فرمان مننه شفیق جان ستاسو د پیغام نه. هغه مسأله چې مړی وشي یا په کمې غالۍ یا کمپلې باندې هغه نه ټولوي تر 3 ورځو پورې. بیا ملا راولي چې دا ټوله کې دا خوشې خرافات دي بدعات دي په دین کې داسې نه وي. باید هغه ملا صاحب په دې باندې پوه شي او د مړي ایښودل او اوچتول دا هم په دین کې کوم اساس نه لري. یا دا چې پښې یې وباسي سر یې نه وباسي دا هم ډېر خرافات دي په دین کې بدعات دي. په دې هیله چې زمونږ علما د خپل د مسؤلیت احساس وکړي او د دې خرافاتو بدعاتو نه خلک خبر کړي او د دوی معنی شي. او ته خپل مونځ کوه په هر ځای کې چې ارامه موقعیت ځان ته غوره کړه تر څو چې د ستا هغه تواضع یا د ستا خشوع او خضوع لرې نه شي او کوم ملاقات چې الله سره لري هغه ملاقات باندې ته پابند نه اوسي. خو کوشش کوه چې ارام موقعیت ځان ته غوره کړي. په آخر کې به دا وایم چې هغه ملګری چې ما سره هم هلمند ته تللی و ما ته ټلیفون کړی و چې زما له طرفه هم د ټولو هلمندیانو نه مننه وکړه. نو زه هم بیا په پای کې د ټولو هلمندیانو نه که هغه زمونږ ورونه دي که زمونږ علما دي که زمونږ ماشومان دي چې هغو ټولو موږ سره زحمت ویستلی تکلیف یې ویستلی بیا هم په پای کې د ټولو نه مننه کوم. نورم په پاک رب سپارم. ښاد بریالي کامیابه او سرفراز اوسئ. لمظلوم جانازونا مغرور غلی منکرو دا مغرور غلی منکرو لمظلوم جانازونا مغرور غلی منکرو دا مغرور غلی منکرو ای هرات ننګرهاره چې په وینو کې لطفت شوي چې په وینو کې لطفت شوي ای هرات ننګرهاره چې په وینو کې لطفت شوي چې په وینو کې لطفت شوي شفق شو د ویر هنداره چې په وینو کې لطفت شوي چې په وینو کې لطفت شوي د تاریخ زخمي یادګاره چې په وینو کې لطفت شوي چې په وینو کې لطفت شوي